درنو سلام او وخت مو بخیر دی. میدان وردګ ولایت امنیه کمانډانۍ د ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د ټرافیکي پیښې له کبله د شپږو کسانو د ټپي خبر ورکړی. د ولایت د امنیه کمانډانۍ بیان یوسف اسرار ویلي چې دغه پیښه د جرلیز ولسوالۍ اړوند د ونی کوتل سیمه کې د یو کورلا موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده چې پکې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره به مرستو ته دوام ورکوي. د کمیټې نن په یوه اعلامیه کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې افغانستان، چین، سلوانیا او سودان کې د سیلابونو په راوتلو باندې اندېښنه ښودلې ده چې پکې خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه اوښتي دي. په خوست ولایت کې نن له غرمې مخکې د خوست ښار سپین جومات ته نږدې یو هوټل کې چاودنه شوې ده. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي دفتر د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د چاودنې له کبله تر اوسه 3 تنو خپل ژوند بایله او 9 تنه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. له هیواده بهر دا چې د ایران د مرکزي بانک رئیس محمد رضا پرزین ویلي چې په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارډ ډالرو په ارزښت انګړل شوې شتمني خوشي شوې ده. ایران او امریکا څه موده مخکې د زندانیانو په تبادله هوکړه کړې وه چې د ایران د کنګل شتمنۍ د خوشي کولو په ګډون ځینې نور متویات هم پکې شامل دي. او د سپورت له ډګره دا چې په کابل کې د کرکټ پخوانی نړیوال لوبغالی د تمریناتي کمپونو لپاره په معیاري بڼه جوړ او ګټ اخیستنې ته وسپارل شو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په یاد لوبغالي شاوخوا 15.1 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او رغنیزې چارې په بشپړه توګه پای ته رسیدلي. دا د نن ورځې مهم خبرونه.